مالی وزارت چې د هیواد یو له مهمو وزارتونو څخه شمیرل کیږي په ملي کچه مهمه مالی چارې ترسره کوي چې په ورځني ډول سلګونه هیوادوال د اړوند ستونزو د حل په موخه دغه وزارت ته مراجعه کوي. په مالی وزارت کې د ټولو مراجعینو د ښې لارښوونې او ستونزو د حل په موخه دغه وزارت د دفتر لوی ریاست تر اثر لاندې د مقام پذیرش یا د مراجعینو د منلو عمومي مدیریت اړوند چارې ترسره کوي. د مالی وزارت د مقام پذیرش عمومي مدیریت د دوه مدیریتونو په لرلو سره په دوه مهمو برخو د لیدنو او عریضو د ثبت په برخو کې فعالیت کوي. یاد مدیریت د وزارت په دخولي برخه کې د مراجعینو د ثبت او راجستر 11 فعاله غرفې لري چې په ورځني ډول سلګونه هیوادوال د بیلابیلو مسایلو د حل په موخه د یاد مدیریت د همغږۍ له لارې د وزارت بیلابیلو ریاستونو ته مراجعه کوي. مدیریت عمومی پذیرش دارای 7 کارمند می باشند که با شمول 2 مدیریت، یک مدیریت ثبت مراجعین بخش دخولی وزارت و دیگه مدیریت بخش ثبت مراجعین معاینه عواید گمرکات. د لیدنو په برخه کې د مقام پذیرش عمومي مدیریت د مالیې محترم وزیر د دفتر له لوی رئیس او د وزارت له ټولو مسؤلینو سره د مراجعینو د لیدنو زمینه برابروي. کله چې مراجعین د مقام د پذیرش عمومي مدیریت ته مراجعه وکړي په لومړي سر کې د مسؤل شخص سره اړیکه نیول کیږي او له همغږۍ وروسته لیدنې کوونکي ته د لیدنې لپاره د اجازې کارت ورکول کیږي او د لیدنې ځای ته استول کیږي. یاد مدیریت په منظم ډول ونی په لړ کې د یو شمېر مراجعینو نوم، دنده، اړوند موضوع او د ګرځنده موبایل شمیره د لیدنې په ځانګړې فورمه کې ثبتوي او په اونۍ کې یو ځل د دفتر له لوی رئیس سره د لیدنې ورځ مشخصوي ترڅو مراجعه کوونکی په ټاکل شوې ورځ راشي او د دفتر له لوی رئیس سره مخامخ خپله موضوع شریکه کړي. په مستقیم ډول د سلګونه مراجعینو د مننو او لارښوونې ترڅنګ یاد مدیریت په ورځنۍ توګه له 500 څخه زیاتې عریضې چې د بیلابیلو موضوعاتو لکه مقرري، د دوکانونو د کرایو، د ضمانتي پیسو، تامیناتو او نورو په تړاو وي ثبتوي. له مقام او د معاینتونو څخه د اړوند عریضو احکام ترلاسه کوي او د تسلیمي په موخه په منظم ډول د عریضو د ثبت سیستم له لارې له اړوند شخص سره اړیکه نیسي. د یادونې وړ ده چې په ټولیزه توګه د ورځې له 300 څخه زیات مراجعین مالی وزارت ته راځي چې په اوسط ډول د ورځې له 10 څخه تر 15 پورې ځانګړې رسمي لیدنې د مالیې له محترم وزیر سره او په اونۍ کې له 10 څخه تر 12 پورې ځانګړې رسمي لیدنې د دفتر له لوی رئیس سره د یاد مدیریت له لوري تنظیمیږي.